حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مروان ته وی تا خو د سود سودا جائز ګرځول د حلاله د ګرځول مروان ورته ما دا کار نه کړای حضرت ابو هريره ورته تا ولې د چیک خرڅول روا کړی دي او پیغمبر علی السلام د بیع د طعام نه مخکې تر استعفا منع کړی ده بیا مروان خطبه ویلې خلک د خرڅولو نه منع کړه سليمان وی ما چوکیداران لیده پیراداران چې هغه چې کونه د خلکو د لاسونه اخیسته مروان کاتب د حضرت عثمان چې الته یو لوی خیانت وکړ د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه زوی چې عہده غوښته یغه ورته ویل چې پلانکې علاقه ته بتا امیر مقرر کړ دیغه د شهادت ذریعہ دای وګرځیدو دای کاتب په دې اعتماد چې ته دا خط ورته ولیکه د دې علاقه خلکو ته ولیکل چې اذا جاءکم عبد الرحمن فقبلوه په ځای فقتلوه ورته ولیکل چې مړې کوي پلیاري باندې یو بیا خط خلاص کو چې څه کلی کلی چې دغه ټکی ولید نو شک شو چې آیا دا به حضرت عثمان صاحب امر کړی کدي مروان لاس وینه ده چا ویل چې خود حضرت عثمان صاحب مهر ده په خدا دا امر کړی چا ویل نه دا د کاتب کار د حضرت عثمان صاحب د سن کې او ظلم نه کوي خو صرف یو په کاتب اعتماد خط ولیک هغه ورغه مهر په ولګو خلاص بیا چې علاقه کې څه يهودو دیغو نه پیټنه وشوي یغو ویل دغه نورم دغه سي العیاذ بالله غلط کارونه حضرت عثمان صاحب کړی دي نو هغه وجو چې مصر خلق او دغه علاقه خلق ټول راجوک شو په مظاهره چې اخر بیا په نتیجه کې حضرت عثمان صاحب شهید کړ دغه مروان نور خبرې په پرېګدو د یزید ابن معاویه په دور کې د یزید ابن معاویه د طرف نه د مدینه منوره والی او گورنر مقررو دا واقع په یغه وخت کې ده پس دینه بیا د سک معناو پیژنو دا د حکومت طرف نه لکه راشن کارت چورته وی لیکل شایب پوجانو ته چې مجاهدین وو نوکری والا و ته لکه قاضیان غریبانو ته هر چاته شایب رسید به مخ کې ورکړی شو ټیم به مثلا 15 ورځ به پلان کې ځای کې تاسو دومره غلا درکول کیږي دا کوپون څوک ورته څوک راشن کارت ورته وی دا وس دته د حکومت طرف نه کاغذ ورکړی شو چې 100 کیلو غنم په پیله تاریخ باندې به تاسو درکول کیږي دغه خلک چې دا رسیدونه ورسره و مروان تراغله چې اوس که اجازه وي چې دغه رسیدونه خرڅ کو موږ ضرورت نو طبعا چې چا ضرورت وي هغه غلا چې میاشت بعد په 100 خرڅيږي دی اوس په 80 خرڅ کی هغه سړی خو دغه ګټه دی پاره اخلي د اجازه ورکړه چې خرڅ کی خپل ضرورت ورپای حضرت ابو هريره خبر شو چې خبر شو ورته چې دا خو د خلک په سود لګیا کړ بیا پاسې د خو په حکم د سود کې ده ولی خدای د تا دغه چک دغه رسید خرڅولو اجازه ورکړه ده په رسید کې خو طعام لیکلای هغه طعام د رسید ولا قبض کړی ده او نبی علیہ السلام د بیع د طعام قبل القبض نه منع کړی ده د سود معنا لکه حضرت ابن عباس چې کوم ویلی و اوس دغه خو به سړی خرڅي چې به خرڅي روپۍ خرڅي او یو نقد بل طرف ته پور پریټ کم فرق اوس په دغه مسله کې اختلاف ته چې آیا دغه د رسید خرڅول چې هغه عہده وظیفه مقرره د حکومت طرف نه دا چې کارت ورکړی شو رسید چې تاسو به دومره شی درکول کیږي دغه خرڅوي شي کنه امام شافعي صاحب دغه وی یو سودا کې روا ده
چې د اول چاته رسید ورکړی شوی ده دغه سړی خرڅوی شي په بل چا خو هغه بل بیا چې ترڅو قبض کړي نه دی حکومت نه هغه شی تسلیم کړي نه هغه دوه واری بیا نشي خرڅولای د اول خرڅوی شي خو هغه دومې بیا نشي خرڅولای موږ وی چې نه د اول هم نشي خرڅولای ولې نشي خرڅولای ځکه دا کاغذ باندې چې ورته ولیکل شو د دې خو معنا دا دغه د تا په حکومت دین ده چې تا ته به درکې غایت ما په الباب دین موثوق شو د خطرین اوت خط ورکو د خطرین اوت شیخ نقد نشته اوت نو چې دای په بل چا باندې خرڅول د دین علی غیر من علیه الدین پاچای چې پور د پیغه خو نه خرڅي په بل باندې خرڅي خرڅول د دین علی غیر من علیه الدین دا ناجایز ده ځکه دغه په حکم دی دغه کې دا خرڅول د طعام د قبل استفاء مبيعه حاصله کړي نه د په بل باندې خرڅي نو راشن کارت هغه کوم رسید چې د حکومت طرف نه د طعام او د شی ورکړی شوی دغه خرڅول یا خرڅول د دې شي دي چې د قبض کړي لانه دي یا په واقع کې خرڅول د غیر مملوک دي بيع د معدوم ده د حکومت طرف نه چې وعده وکړی شو افاده د ملکیت راځي افاده د ملکیت خو په قبض راځي چې یغلی قبض کړي نه دی د په ملک بالکل نه ده هغه یو خو د عنوانو چې بيع د معلم يقبض ده په واقع کې بيع د معلم يقبض نه بيع د معدوم د بالکل شته نه د په ملک بالکل داخل نه ده نو د خرڅول څنګه جایز شي اوس په دغه پوره نور خبره یادېږي چې نن سبا هغه معاملې ډېرې دي دیغه خرڅول د حقوق څنګه دي دغه خو حق و د راخستلو د طعام د حکومت نه حق د استفاده د درلود چې هغه طعام چې حکومت ورته لیکلی دی راواخلي اوس دغه د خپل حق په واقع کې په بل چا خرڅ کو شی خو نشته د حقوقو خرڅول څنګه دي جایز دي که ناجایز دي نو په دې مسله کې وای اگر که منسوسیت شی نشته آیات او حدیث کې ذکر د دغه صریحین نشته اما چې جزئیات د فقه ته ټولو ته نظر وکي نو حقوق څو قسمه معلومیږي یو حقوق شرعیه د خپل مځکه خرڅ کی هغه د څنګه سړی چې په مځکه ورسره نښته ده یا ورسره شریک ده یا ورسره نښته ده دغه سړی ته شریعت حق د شفعه ورکړی چې دای په شفعه بیرته د مشتری نه راګرځولای شي یا د سړی غلام آزاد کړی دا غلام چې بیا مړ شي دیغ د ویلا حق د مولا د چاچا آزاد کړی حق د ویلا دا چا ور کړی شریعت ور کړی یا د چا قریب چا قتل کو دا بل ورور ته قریب ته شریعت حق د قصاص اخیستلو ور کړی یا میړه ته شریعت حق د طلاق د ښځې ور کړی چې د ښځې د طلاق حق هغه د ده په اختیار کې ده یا د ثبوت نسب حق شرعي حق ده چې د چا د پیراش باندې څوک پیدا شو نو دیغه نسب بلل کیږي د دغه قسم حقوق خرڅول او د دغه قسم حقوق هبه کول د دغه قسم حقوق په میراث پاتې کېدن یو شی نشته دو چې مځکه خرڅ کړه دا بل خپل حق د شفعې لري چې راوی ګرځي د څه نشي کړای چې دای مثلا غریب د بیواسه د روپۍ نه لري چې د مشتری نه راو ګرځي په یغه قیمت نو بل موړ ورته وي تا ته وزه دومره روپۍ کې درکم دا خپل حق په ما خرڅ کړي یغه نه زر ذاتی را ګرځوم دا نشي خرڅولای دته صرف حق شریعت ور کړی خپل حق په بل چا خرڅول دا نشي کړی د قصاص حق ولید مقتول لري اوس ولید مقتول عاجز ده کمزور ده بل تربر ورته دا په ما باندې خرڅ کا
زه به تا ته دومره روپۍ درکړم نور هغه ما ته پرېږده دا نشي خرڅولی د ویلا حق چې غلام چې بیا مړ شي تا آزاد کړی د میراث حق ته لرې څوک درته وي تا ته به دومره روپۍ درکړم هغه حق دې په ما خرڅ که کله چې دی مړ شو روپۍ لږ وي که ډېرې وي هغه به بیا د ما وي دا حقوق یو هم نشي خرڅېدی ځکه صرف حقوق دي مال نشته پکې صرف حقوق دي مال نشته پکې یا د طلاق حق سړی د خپلې ښځې لري و سړی د ښځې مخې ته نشي درېدی بل ورته زه به دومره روپۍ درکړم د ښځې د طلاق حق د ما باندې خرڅ که نشي کړی او صرف په بعضې حقوقو کې عوض اخیستی شي خرڅول خو نشته خو عوض اخیستی شي لکه حق د قصاص د چا قریب چې چا مړ کړی د قتل حق لري چې هغه بل قریب جګ شي قاتل مړ کړي خو که څه شي چې نه یې مړ کوي صلح ورسره کړي د قاتل نه څو روپۍ اخلي عوض دی هغه خپل حق اخلي ګوره صلح پکې روا ده دوم طلاق ده طلاق په بل چا خو یې نشي خرڅولی خو خلع چې موږ یو قسم د طلاق اخلو د ښځې نه عوض په اخیستی شي دغه شی راکړه چې بیا به د طلاق کم چې ته مطالبه د طلاق لري نو دومره روپۍ ما ته راکړه بیا به د زه طلاق کم په دغه دوه حقوقو کې چې د قصاص ده یا د طلاق ده عوض په صلح اخیستی شي خو په بل چا یې نشي خرڅولی دا مجرد حقوق دي دوم قسم حقوق د استفاد مال دي ما په چا باندې شی خرڅ کړه په پور دیغه مدیون نه چې په چا مې شی خرڅ کړی هغه مشتری نه حق د استفا لرم د خپل سمن چا په 1 لک مې شی ورکړی هغه بیا میاشت بعد زه ته راواخلم یا چاته ما قرض ورکو پور شی مې نه دی خرڅ کړي چې سمن شي خپل دغه راغی پورې رانه غوښت 1 لک روپۍ مې پور ورکړی حق د استفاده دین لرم چې د خپل دین بیرته زه تر حاصل کم داسې حقوق په بل چا خرڅوی شي که نه چې بل سړی ووایي ته د سمن حق لرې چې د هغه نه یې واخلې خو یوه میاشت بعد به یې ته راخلې هغه په ما خرڅ که 1 لک روپۍ دي تا ته به مثلا 15,000 پکې درکمه ګټه هغه په ما خرڅ که دا په واقع کې صرف حق خرڅول نه دي مال خو شته پکې خو حق د استفاده مال حق د استفاده دین ده دغه خرڅول هم ناجائز دي ځکه دغه مسله ده چې خرڅول د دین دي په غیر من علیه دین اما خو په د دین ده د دنو زه حق د استفاده سمن لرم یا زه د حق د استفاده دین لرم مدیون دای ده زه چې په بل چا باندې خرڅوم دا په حکم د دې کې د لکه مبيعات قبل القبض په بل چا خرڅوم دا خرڅول نشته اوس په دغه کې نور مسلې د موجوده وخت بنا کیږي ما په کمپنۍ باندې په میل باندې مثلا غنی خرڅ کړه په 1 لک روپۍ باندې د 2 میاشتې بعد ما ته روپۍ راکړي رسید یې راکړه شرکت کمپنۍ شی اخلي لکه د نن سبا رواج دغسې ده خلک شی وروړي خو دوی بیا ټیم ورکوي تاریخ ورکوي روپۍ لیکل اوس ورکړي دغه لیکلو ته په موجوده نظام کې کم بیاله ویي هغه د اروپایو د نیټې ټیم ته نسج الکمبیاله وی ټیم پوره شو لکه پوخ شو او بل چاته حواله کول ته قطع الکمبیاله وی دا اوس کړی شي کنه چې زه دغه کاغذ چې ماته کمپنۍ را کړی شرکت را کړی شای مې دی په خرڅ کړي مبيعا صرف وعده نه ده لکه هغه د حکومت طرف نه خو مال ده مال په دې مې خرڅ کړی ده حق د استفاده سمن خو موثق د لیکلې را کړی دي اوس دغه کاغذ په بل چا خرڅوي شم کنه
چې ما په د باندې 1 لک روپۍ دي 2 میاشتې یا 3 میاشتې په پور باندې په دې خرڅ کما په 95,000 دی هغه 15,000 ګټې ته وګوري چې ما ته اوس ته 95,000 راکا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد به ته د کمپنۍ نه 1 لک واخلې دا خرڅول شته کنه نه دا خرڅول نشته دغه حکومت راشن کارت په حکم کې د اغام دین موثوق د لیکل ورکړي دلته دین موثوق د لیکل صاحب د حق ورکړي دي چې په مای دومره پور د پلان کې وجنه په پلان کې تاریخ به دومره روپۍ زور کوم دا بیا خرڅول د دین دی علی غیر من علیه دین خو او د دغه وسیو صورت جواز پیدا کیږي هغه دا چې ته دا کاغذ ورډې مثلا بینک ته لکه نن سبا په دلته رواج دا ده چې کمپنۍ دی ته کاغذ ورکې دی کاغذ ورکې بینک ته بینک مثلا د 1 لک په ځای باندې د 95,000 ورکې هغه 3 میاشتې چې پوره شي بینک اخلي بیا کله د چې دغه بینک په بل بینک بیا خرڅي چې موده رانږدې کیږي ریټ کمیږي دی ګټه د په 95,000 اخیستای په بل بیا خرڅ کیو میاشت بعد په 90,000 روپۍ ګټه دایب کی وکی په بل بیا خرڅ کی چې و میاشت پاتې یا 15 شپې پاتې په 90,000 روپۍ دای ګټه کی وکی هغه اخرنۍ سړی 3,000 روپۍ مثلا ګټه کی دا خرڅول یو په بل کله 2-3 واره په مابین کې راځي دا خرڅول دا ناجایز دي او د جواز ویلې ارشته هغه دا چې ما کمپنۍ باندې د 1 لک روپۍ غني خرڅ کړې دي په میل باندې ماته کاغذ را کړی ما و ضرورت ده زه ورشم د بینک منیجر دی وکیل بالقبض وګرځوم چې ته د ما د طرف نه وکیل یې هغه روپۍ به د میل نه ته واخلې خو ته اجرت معلوم کم تا ته به زه 15,000 روپۍ درکړم ته د ما د طرف نه وکیل یې په استعفا تنخواه به درته مقرره کما چې په پور څه ته ګرځې را باسي وصول ته کوي 15,000 روپۍ به تاسو درکړي 15,000 روپۍ ورکړي هغه خو به 3 میاشتې بعد پور اخلي یو عقد توکیل د ځان ته وکي ځان ته یو د بل د لپاره شرط نشي پس دغه نه چې بینک سره دغه عقد وکړو 15,000 روپۍ د بینک منیجر ته ورکړي چې ته به هغه روپۍ بیا 3 میاشتې بعد را واخلې ورسته بیا بینک منیجر ته ویلې چې ته ماته 1 لک روپۍ پور راکړه پور تر واخست بیا ورته وی چې دغه پور به ته د 1 روپۍ نه وصول کړي مخکې خو وکیل و په قبض د ماده پاره خو چې کله د ماده پاره هغه د بینک نه د میل نه روپۍ را واخسته په یغه کې به د خپل قرض ته اصول کړي ګوره 15,000 روپۍ خو بیا حیلا شو کنه 15,000 روپۍ خو لاړې په منځ کې خو د سودا په عنوان چې شي ناروا ده د سودا په عنوان چې شي ناروا ده د توکیل په عنوان روا شوه خو په دې شرط چې دواړه عقد به یو د بل لپاره به شرط نه دي چې نه چې د بینک والا ته وي زه دا کاغذ درکوم تا ته په اصول کې 15,000 روپۍ درکوم اجرت چې دغه نه اخلي خو په دې شرط چې ماته به 1 لک روپۍ وسته قرض راکړي داسې باندې کې صفقتان فی صفقتین یو عقد دی بل عقد لپاره به شرط نه وي مستقل به وي مستقل چې اول توکیل ورکې اما 1 لک روپۍ په د پور دی 3 میاشتې بعد به ته هغه راو باسي خو زه به تاسو 15,000 روپۍ اجرت درکم بیا ورسته ورته چې اوس خاصم اما ته معامله راغله هغه وکالت خو تا قبول کو 15,000 روپۍ څه تاسو درکوم خو ما خپلته 1 لک دی ته به 1 لک روپۍ ما ته قرض راکې دا 15,000 خو ورکړې دی جوبه ورکړې هغه قرض به ته وصول کې بیا د بانک نه دغه یو حیله دی جواز جوړیږي دوه قسمه حقوق دریم قسم هغه حقوق دي چې هغه منافع دي بنفسها مال نشته پکې لکه حق المرور دا مدرسه دا یو خاطه کور ده آلته بار دی موږ کور ده دا غلې چې تللې ده دغه غلې د ما د دغه کور د دغه مدرسې مثلا شریکه ده
ادیغه خوا کور هغه حق نه لري په دغلې کې موږ اخیسته دا دای نه را شریک اوس هغه کور کې زه ځم راځم جمعه ته ما خو څوک نشي منې کوله خو خپل لیار مې ده شریک ما خپل ګټ یو طرف ته وېست بلې غلې ته دغه کور علامات وی چې تا خو په دغه غلې کې حق وو هغه په ما خرڅ کا زب ګټ ور پرې کم دغه لیار ته مخکې دغه کور والا خو نشوي راتلای په دغه لیار اوس دغه خپل حق ز په خرڅوي شم کنه حق المرور یو دوم حق المسیل د دنیا د خلکو د زراعت او دستور ده هغه پټای د اوبو مثلا دیغه خانه راځي هغه چې اوبو شي د ازیات اوبو بیا چیرې دي بیا د دبل په پټی کې راځي دغه لیار حق د مسیل لري څوک اوبو دي چانه شي ور باندې کله د سیلاب اوبو راځي کله دغه سي اوبو وي کله دغه حق د مسیل په مزه کوي لکه د پټی نه پټی ته اوبو کله په بام وی دی و بام اوبو بل بام تتللی اوله نه جوړ په دسه نقشوي خو دانی هغه واخلي مارکیټ جوړ کی یا پلازا جوړ کی بیا یو کور کې خرڅ کی یو دکان کې خرڅ کی خو هغه اول چې چا جوړ کړي د اوبو یستلې د چې دغه کور اوبو یې په یغه بام یستلې اوس دغه کور والا خپل اوبو د پاره دغه طرف ته لیار جوړ کړه ادیغ څنګه کور والا اوبو لیار نه لري دغه وی چې تا خو د بام لیار په یغه وا په ما دغه حق خرڅ کا چې زه د خپل بام اوبو په یغه بام ورولم دا خرڅوي شي کنه کله مسیل په مزکه کله مسیل پاس په بام باندې دریم حق د تعالی دا غټ د بازارو بلډینګونه دي لاس چاته 15 لاس چاته شل چاته دا سړي جوړ د تعالی سم چاته اخیسته لیار دغه زینه ده دا خو په دا ټولو بلډینګو کې مشترکه خطلې اوس په څنګه پورې هغه طرف ته څوک سړی بلډینګ جوړ کی دی باندې در طرف نه لیار نه لري د دغه بلډینګ لسم چات کې دا هغه یغه په یغه بلډینګ کې ملاسات چات کې هغه اخیسته دیوالونه سره نښتې دي هغه ورته وی دغه چختن ته ته خو په دغه زینه پورته خطای شوې هغه حق د په ما خرڅ کوي تا خو یې باندې لورته بل لیارم شته زه به دغه غلې ته دیغه طرف نه ور را پریکم په دغه زینه به زم کوزیګم خې جنبو په دالیار کې به شریک شمه تعالی پورته خطلو کې دغه حقوق اوس څوک په چا خرڅوي شي کنه په دغه کې دا دوه خو اتفاقی دي د مک په مذهب کې چې نشي خرڅولای حق د مسیل حق د تعالی دا دوه اتفاقی دي چې نشي خرڅولای ولې نشي خرڅولای مسیل چې د مځکه په سر وي هغه نشي خرڅولای حق ځکه مجهول ده د یو طرف نه وبر روان دي او بلک کډېره کلګ وبوي په دغه پټي کې لګ لیار لري کډېره وبوي بیا په دغه پټي کې ډېر لیار غواړي اوس د مادي اوبو د تیردان حق و خو مثلا د ما اوبو کمې وي بل سړی د غټ نیر نه ډېری اوبو لري هغه چې په دغه لیار اوس اوبو تیري دغه پټي کې نو دیغه به ډېری وي البته مقدار معلوم نه ده چې معلوم نه ده زه مجهول حق خرڅوم مجهول حق خرڅول ممتنع د مځکه د سر خو دغه وجنه ممتنع د بام د سر مسیل نشم خرڅولای هغه او حق د تعالی د دواړو یو وجه ده هغه ده چې دغه تعلق تر دې شي پورې د چې دغه د پاره بقا نشته نو کل معدوم ده صرف معدوم محض خرڅي چې د اعلان د چت رنګ چې پاس چت پاتې کیږي بیا خطل شته بیا یې بام په سر وبو تیرېدن شته نو ځکه دغه تعلق تر دې شي پورې د چې بقا نه لري نو خرڅول ناجایز دي اما په دامځکه په لیار تیرېدن دا خرڅوي شي کنه نو دغه دوه روایت دي یو قول دا چې حق د منافع دي منافع خو قبل الحصول وجود نه لري چې خرڅې په چا باندې
او څوک چې نه اگر که حق ده خو تعلق تر عین باقیه پورې د مځکه خو نور کیږي نو چې تعلق تر حق باقیه پورې شو دا په حکم د عین کې شو دغه مرور تعلق تر عین ده هغه عین په کلو نه په دنیا پیدا ده دغه وخت د مځکه ده چت خو نه د چړنګيږي نو تعلق تر عین باقیه پورې ده نو په حکم د عین کې ده دغه موږ تاسو جزئیات لرو کله منافع سودا جائز شي ځکه تعلق تر یو عین پورې عین باقی وي موټر آس خرو کچر په کرایه نیسی چې زه چلوم د میاشتې تا ته به دومره روپۍ درکوم دغه چلول خو به وروسته راځي د سبا ورځې به پیټې وړل د بلې ورځې خو یو هم نه دی موجود خو عین شته دا کوم شي چې عقد پر راغلی ده دا خو عین باقیه ده نو لہذا دغه حق د مرور په باب کې خبره ده چې په مځکه باندې وي دغه حق خرڅوي شي که تعلق تر عین باقیه پورې نه وو لکه یا مجهول وو یا بقا نه وه لکه د تعالی مثیل علی الچت دیغه بقا نشته او په مځکه مثیل مجهول ده نو بیا هغه نشي خرڅولی دا دوه قسمه دریم قسم درې قسم حقوق څلورم قسم هغه قسم حقوق دي چې دیغه تعلق تر اجازه مکتوبه پورې ده لکه ټیکټ د تیاری ټیکټ د موټر او پرمټ د تجارت لایسنس د تجارت بازار ته ورغله ټیکټ دی وکړو د پیښور الته هغه منشي تا ته ټیکټ درکو کاغذ سیټ نمبر درته ولیکل د تا سیټ پلان کای اوس په دغه پردي موټر کې د دغه مځکه نه تر پیښور ته حق د سفر لري خو دغه حق دغه متعلق تر دغه ټیکټ پورې د چې د لیکل درکړي دي په جهاز کې د دغه ځای نسپریږي سعودي ته ځي د پردي طیاره ته استعمالوي خدا حق د تا په لیکلو ټیکټ بلري حکومتي لیول باندې اگر که شریعت کې دانشته خو نن سبا د دنیا یو قانون جوړ شوی ده ته د بهر ملک نه شی راوړې دغه ملک ته تجارت کوي دوی د څه مصلحت په بنیاد باندې هر چاته اجازه نه کې خاص لیسنس په جوړي امپورټ لایسنس چې ورته وي دغه لیسنس چې څوک لري نو بیا تلای شي هغه شی راوړای شي چې نه لري څوک نه شي کولای دغه قسم حقوق واستخرڅوي شي کنه چې دغه د ټیکټ د موټر ټیکټ د تیاری لایسنس د تجارت دا خرڅوي شي کنه نو دغه د پاره آسان او اسهل بیان دادا کذالکل پر عنامه مخصوص شوی وو دغه خرڅول ناجایز دي او که نامه نه وو جائز لکه موږ اکثره موټر نوم نه لیکي چې ټیکټ تر اخلي د موټرو ټیکټ کې نوم نه لیکل کیږي اوس نو تا ټیکټ کړای پیښور ته الته د بل سړی سودا دا موټر بل پیدا کیږي نه تا تراغه ګټپ کې درکې خرڅول خو ګټم کې درکې تا تروا ده لکه خپل تکلیف دی په خرڅ کو تا تکلیف کړی وو ټیکټ ته اخیسته وو ته هغه حق ته اوس په د باندې خرڅوي شي په 100 روپۍ ټیکټ ته په 100 لاس ته په د باندې خرڅ اما کوم ټیکټ چې په خاص نامه وی لکه د طیارې په ټیکټ کې د شناختی یا د ماجر کارت نوم لمبر لیکل کیږي هغه دیغه چا پاسپورتیا راځي شوی چې چا نوم ور سره لیکل شوی کداغه سړی په بل چا خرڅ کی کې دی شي دغه سړی اغواګر وي طیاره و تختی لکه نن سبا دغه شان پیخیږي دهشتګر وي ا دې په اصطلاح باندې طیاره ختمه کی د ارچا باندې نه وی راځي نو ته نشي خرڅوي په بل چا باندې
لایسنس هم دغه څه ده یا دلته د دوم اصطلاح باندې پرمټ ته حق لري د پنجاب نه د وړو راوړلو د 2 لاریو پرمټ درکړی حکومت دغه پرمټونه بیا د سدي که په خام نامه خاص نامه نه و صرف خپل ټیکټ معلومي که فکرم کړی دا هوټل والا د نن بیانو سره تعلق خپل ټیکټونه جوړوي هغه مزدور ورزي وړي الته کې دي مړی راوړي دغه کار هر مزدور کوي د خاص نامه د خاص مزدور باندې خونه د چې مزدور په نامه لیکل خو چې دا ټیکټ څوک ورکی نن بای مړی ورکی نو د دې پرمټو علام کله داسي وي صرف خپل کارت لري دغه کارت تر سره ده نوم مم نه د پلیکلای چې نوم نه یې پلیکلای دغه کارت خرڅوي شي دغه لایسنس خرڅوي شي او کنه په خاص نامه جوړ شوی نوم د پلار نوم د شناختی لمبر او خو بعد دات کې درچوي دي نو تاسو د لایسنس د تا په نامه درکړی شوی ته په بل چانه شي خرڅولای ولې که خرڅ کې یو خدا د چاغه څوک د تا په راضي و د پیغه به راضي نه وي دوم دا هغه چې استعمالي ټول وخت په دروغ وي هغه به کوم نوم اخلي په چاچا د حکومت نه کوم لایسنس اخیسته ده هغه نوم استعمالي خپل نوم خو نشي استعمالولای ځکه د په نامه باندې خدا نه او د دغه لپاره بیا د جواز ولیاشته ما لایسنس جوړ کړی د تجارت چې زه مثلا غوړی د دوبۍ نه راوړای شم دای د مان لایسنس غواړي زه لایسنس خو نشم خرڅوای ما په نامه باندې ده لیکن زه د وکیل به شرع ګرځوي شم دا لایسنس ته ما د پاره به دومره خرید وکي هغه چلاړ شي وکالتن د د پاره اخستنو کې دا موسی وحیله ده عقل خو په واقع کې خو د ځان د پاره خو ظاهره توکید د توکیل خبره ده سودا وکړه چې ماته راوره سواله اوس چې زه په بل خرڅوم دی چې خو زه په ځای په ځای د دومره ګټه درکم همای خرڅ کا نو زه دا په ټول په یو ځای په د خرڅ کم 15 روپۍ مې مثلا په کیلو کې په د وګټلې د دغه ځای تجار ذاتي دای شو دای خرڅې دی چې بیا څومره ګټه کې کوي دای وکیل به تجارت وګرځوم لایسنس ته ماده وای خلدي ماده پاره دلته چې ماته راورسې زی بیا بربح په ګټه په د خرڅ کم او یو صورت داوی چې زه خپل لاړ شم ډېر روپۍ نه لرم د دنه قرضه واخلم شای مې واخیست دلته مې چراوړ اخیسته مې په خپل نامه ده ځکه لایسنس ما په نامه ده د دې لپاره مې وکالت نه ده اخیسته خو چې دلته مې راورسوه دنه مې قرض اخیسته او زه اوس په د خرڅ کوم چې خو ته 10 لک روپۍ قرضه را کړې وې دا سامان ده په 11 لک روپۍ تر نه واخله دغه ځای کاروبار بیرته بیا دې شي دا هغه حقوق چې د دې تعلق تر چا پورې وو تر لیکل اجازه پورې وو نو دغه لیکل کده مشخص نامه باندې وي هغه شی بیا څوک هغه ټیکټ هغه لایسنس په بل چا نشي خرڅولای او کنه په مشخص نامه نه وي لکه مخکې د برید د پاره دا ډاګي چې ډاګو دغه بخپل کارت وو دغه کارت به چې چا سره وو یغه به دغه کار کوو یغه ته به ځای خپل تنخواه مقرره و نوم نو اوس نو چې نوم یې هغه نوم بیا بل سړی نشي نه په بل چا خرڅوي شي نه هغه استعمالوي شي اخرانه پنځم قسم حقوق د احداث العقد د ابقاء العقد او د تجديد العقد چې دیغه یو اسانه مثال دغه خبر عامه ما دکانونه چاته په کرایه ور کړی د شپږو میاشتو و شپږ میاشتې بعد به دووري یا د تخلیه خبره کیږي چې ماته را خالی کې یا به امتداد خبره کیږي اوس په دغه ځ څوک وکیل وګرځوم ته منشي د تا اختیار لري کې کپریګه دی د بقا د عقد یا د تردید عقد یا لکه د چاپ
کتاب دا چاپی کې بیا دغه کتاب خلاص شو ته بیا چاپ کړي اوس دغه نن سبا رواج د په هر کتاب برسره لیکلي چې حقوق د طبع د کاتب سره محفوظ دي هغه د کتاب بل څوک ذاتي د موجوده قانون په حساب د قانون په حساب بل څوک نشي چاپ کولای که چاپ کې د په قانون باندې جرمانه هم تر اخلي هغه شی هم تروړي لکه د شریعت په لحاظ باندې دانشته ما چې کتاب چاپ کو اول می چې ولیکو کنده اصل دغه کنده که زه په 1 لک خرڅوم هم خرڅوای شم دنیا ته نه دراوتلی د چاپخانو ولا دغه چې ګرځي کتابونه غواړي قلمي نسخې پیدا کړي بیا په قیمت تر واخلي او نورې ګټې ذاتي بیا دای کوي په اول په هر څومره قیمت په خرڅوای شي خو که تا یو وارې چاپ کو د چاپ نه بعد دا کتاب خرڅ کو په ده چې په د کتاب خرڅ کو دای د ارڅ ذاتی مالک دای دا سبا که دغه کتاب زوړ شو دای چاپ کړي شرعي لحاظ ته بندش نشي پکړای ولی تا ته تاوان شي ده شای چې د مبيعي مالک شو خو د مبيعي د ټولو حقوق د مالک شو دا چې ته دته نور پرېږدي چې دای چاپ کی دا په حکم د احتکار کې ده مطلب دا ده چې نرخ د تا په اختیار وي چې یو ته چاپ کوي شي بل څوک نشي چاپ کولای نو کتابخانو ته به په خپل ریټ ته ورکړي اوس کدایم چاپ کی شای به ډیر شي نو تاوان خو نه ده چې شای ډیر شو نرخ به کم شي طلب ډیر او عرض کم و مخکې طلب ډیر او عرض کم نو نرخ جګ و تا خرڅو کتاب چاپ دې د په 300 خرڅې په 1500 څوک څه نشي د سره ویلای ځکه بل ځای کې پیدا کوي نشي چې بلم چاپ کو بازار ته شای ډیر شو عرض ډیر شو طلب کم شو نو ریټونه برالویږي اوس دا دوه مې خرڅې تا خرڅو په 1500 دای خرڅې په 400 ته مجبور یې چې اوس په 400 کې دغه مخ کې ګټه نه راکم شي ولې بیا خو دې تانه څوک اخلي نه ګټه عام خلکو ته شو تاوان صرف یو دي تاسو په احتکار نه منع شریعت دې په خاطر کړي چې ته شای جمع کې خلګي محتاج ته نه په خرڅې بیا چې ته خرڅې څومره د زړه یې غومره نرخ پکې شریعت منع کړ چې د عام خلکو حریت اجتماعي دا راجح ده تر حریت فردي نه دا حقوق د تبع دا موایدي دغه قبیله نه دي نن سبا خو هغه په انګريز په قانون خو روان دي خلک ټول قانون ته ګوري شریعت ته خو نه ګوري خو د شریعت په لحاظ باندې دغه حق چې حق د چاپ کولو چې د تا دا حق ته نشي خرڅولای خو او کنده خرڅوي شي هغه چې بیا درته چې خو تا چاپو کتاب خو اوس ما درنه واخست بیا د چاپ اجازه م راته وکړه چې زه بیا چاپ کوم دومره روپۍ به درکم د چاپ د اجازې صرف دغه حق نشي خرڅولای او شهرت خرڅوي شي لکه اوس مثلا اوریجی دی خپل نوم لري دا کسان کمپنی دا ډیره کامیاب ده دا ډیره کې اوریجی دی ارڅو کې اخلي نو په ګونې نوم ته ګوري صرف صابون ده مثلا صرف نوم ته ګوري اوس تا کمپنی وتا جوړول صابون دی جوړو خرڅو دي تا بس کو نور نه جوړه خو پاکټ دی تیاری جوړی دي دا خالی پاکټ دا وسوک درنه اخلي په دې نامه چې ته به ذاتی بیا نه جوړول به ذاتی زکم دغه نوم به ز چلوم دا خرڅوي شي دا شهرت خرڅوي شي لکه گاک درا وختره د ځانته خو په واقع کې صرف گاک شهرت نشو خو هغه شای شته کاغذ خرڅه یا لکه ګونې خرڅه د ورجو ګونې دلته چان اول کلو کې مانه پښتنه وکړه چې په دغه نامو ګونې د ورجو کمپنۍ جوړې وي دا ډېره کامیابه ورجه خرڅه دي
اوس هغه کمپنۍ والا کمپنۍ باندې 1 لک 2 لک ګونۍ ورسره دي دا ګونۍ زه واخلم څنګه ده نو مال بیا سودا دی والده پکې خو ګونۍ دا خو اخیسته شي وای نه خو دغه نوم به ذاتي زه چلوم مال ته بیا دغه ورجې پکې اچې کته بیا نورې وای نه زه خو بیا نورې نو مال دغه وی دوکا اوس هغه خیورجې په دغه ګون نامه خرڅيږي دا نن سبا دغه دوکا ډیره ده دا د سټیکر ورته دغه د خشي وي او شای مواد نور وي اصلي شای به ذاتي نه پیدا کیږي شولډر شامپو سرف صابون پیپسي کوکا کولا چې دا څومره شایان دي یو ماغه مخکنی اوس پیدا کیږي نمونه دي شاید دلته جوړ ټاپه د جاپان په وي صرف کاغذونه راوړي سټیکر هغه په وي بس میډن جاپان چین کې جوړ میډن جاپان هغه چې کوم شی مشهور ده هغه دغه په الته په ولي کې خلک دوکه کوي دا دوکه ناجایز ده که شی هغه وي کمپنۍ هغه وي هغه خپل شهرت خرڅ کی لکه اوس دکان سړی نیولای د وچلېدو دغه دکان اوس بل ته چې ورپرېږدي 100 روپۍ تر وغواړي چې خدا ما کامیاب کړی دا د کامیابی په عوض کې دومره روپۍ راکنو دکان خود ته ورپرېږدي دا موږ وړونګۍ ورته ویایو د کامیابی په عوض کې د خپل شهرت په خرڅي چې دا گاګ ټول دغه ترځي وای دیغ په عوض کې اخیسته شي صرف دغه حقوق مجرده دا په چا باندې نشي خرڅولای چې تر څو پورې مبيعه په لاس نه درغله بيع دي معدوم ده